یاد ساتئ یو غریب انسان هم په دې خبره قصوروار نه دی چې دی ولې غریب دی او نه دا د په اختیار کې وه چې دی په مالداره کورنۍ کې پیدا شي یا په غریبه کورنۍ کې. دا اختیار د الله تعالی سره و. مشکل دا نه دی چې ته غریب یې، مشکل دا دی چې ستا سوچ لیمټ دی، ستا سوچ د غریبۍ د دې د وجې نه ته په ژوند کې پرمختګ نشي کولی. یو منصوبه چې شروع کې نو ته وایې دا د غریبانانو کار نه دی، دا د مالدارو خلکو کار دی. یار فکر غریب هم کولی شي او مالدار هم کولی شي. څومره هم چې د خلکو په ژوند کې پرمختګ کړی دا ټول دنیا ته مالدار نه دی راغلی. دې کې د غریبو خلکو زامنو هغوی فکر کوو، هغوی سوچ کوو. قرآن مونږ ته وایي، حدیث مونږ ته وایي چې تاسو سوچ وکئ، تاسو فکر وکئ چې سبانۍ ورځ ستا بهتره وي د نننۍ ورځ نه. نو دا په فکر کېږي، دا په سوچ کېږي. او کوم انسان چې لیمټ محدود سوچ ساتي، غریب سوچ ساتي، دی په ژوند کې کله هم مالدار انسان نشي جوړېدی. فرض که دی جوړ شو نو دی به چوچن وي، نه به د ځان په کار راځي، نه به د خلکو په کار راځي، نه به د بچو په کار راځي. صرف دی به هغه مال د ډیوټي کوي. وجه دا ده چې د خو هغه غریبي تېره کړي او یوه چکه د ده لګېدلي. الله تعالی بس د الله تعالی په نظام کې دی مالدار شي، څه ناڅه ورسره وشي. خو که د سوچ غریبي دی بیا په ژوند کې پرمختګ نشي کولی. صرف هغه ډیوټي به دی دغه مال کوي او حالات به د ګډوډي داسې وي لکه دی چې یو غریب انسان الله تعالی مال درکو، دولت درکو، په خپل ځان باندې خرچو کا، په بچو خرچو کا، په یارانو دوستانو باندې خرچو کا، خلکو ته شو کا چې زه دا ومه الله تعالی دا جوړ کړم. نو د دې مطلب دا دی چې ته د الله تعالی شکرګزار یې. شکرګزاري صرف دا نه ده چې ته په خوله باندې شکرونه وباسې، توبه دا نه ده چې ته په خوله باندې صرف توبه وباسې. دی له پریکټیکل مطلب عملی جامه وراغوستل پکار دي چې بالکل خلک وایي چې او د سره پیسې وي ځان له ګاډۍ واغستو، ځان له کور جوړ کو، د غریب په کار راځي، د ځان په کار راځي، د یارانو دوستانو په کار راځي. نو هله به تاسو په ژوند کې پرمختګ کوئ. زه خپله خبره تاسو ته کوم، زه داسې د میډل فیملی سره وم، زه نه مالداره وم. اوس هم زموږ نارمل روټین دی. په نارمل روټین زه ګرځم خو خپل سبق مې وي، فکر سوچ. نن چې څه هم دی نو دا په فکر دی، دا په سوچ دی. تاسو ته هم چې تاسو سوچ فکر وکئ. فکر او سوچ یو داسې څیز دی چې صرف او صرف د دې د وجې نه ته په ژوند کې پرمختګ کولی شي. ډېر زیات خلک بیا دا خبره کوي چې یار په لاس کې د سره پیسې نه وي نو ته په ژوند کې پرمختګ نشي کولی. دا څومره خلک هم چې څومره غټ بزنسمینان دي یا د خلکو مدد کوي، د ځان مدد کوي، په معاشره کې د خلکو په کار راځي، نو دوی د ځان سره پیسې نه دي راوړي. دا په دا دوی فکر کړی دی، محنت یې کړی دی. او یاد ساتئ چې کله تاسو محنت کوئ نو په دې خبره باندې مه نازېږئ چې الله تعالی چې زه خپل محنت کوم، زه دا کوم، زه هغه کومه. دا چې سم کېږي نو دا د الله تعالی یو رحم، یو فضل ګڼئ. که چېرې په کارونو په محنت باندې شي، تقریبا هر انسان محنت کوي، خو په دې کې ډېر زیات داسې خلک وي چې هغه په خپل محنت باندې یقین کوي. چې کوم انسان په محنت یقین کوي او دعا نه کوي ځان ته، د خلکو دعا نه راټولوي، د مور او پلار دعا نه راټولوي، دا د ټولو نه غټه بېوقوفي ده او دا انسان ناکامه کیدی شي. او کوم انسان چې صرف دعا ته ناست وي او د محنت نه کوي، دا بیا د ټولو نه غټه بېوقوفي ده. یعنی چې کله ته محنت کوې تا ته د دعا هم ضرورت دی، د مور او پلار، د یارانو، د دوستانو چې معاشره ستا ښه ووایي، نو هله به ته په ژوند کې کامیابي ترلاسه کړې. او که ته صرف محنت کې او چې ما ته د دعا ضرورت نشته، خپلې هلې ځلې کوم، دا سم چې دي دا ما کړي دي، نو بیا به هم ته زوال طرف ته ځې. نو دې د وجې نه ښایسته فکر، ښه سوچ وکئ چې ژوند هم روښانه جوړ شي، مستقبل هم روښانه جوړ شي. د چا په کار راشئ، د خپل ځان په کار راشئ. او همیشه دپاره پازیټیو تینکینګ کوئ، مثبت سوچ کوئ. کله چې یو څوک تا نه مشوره اخلي نو لاول د هغې مثبت پازیټیو طرف ګورئ چې په دې کې ښه داسې څه دي. اکثر چې موږ له څوک مشوره اخلي یا داسې یو منصوبه باندې موږ ورځو، موږ په هغې کې چې نفي کم څیزونه دي، کوم چې بېکاره دي هغه موږ رامخکې کړو، نو کوم چې د کار وي هغه زموږ نه پاتې وي. همیشه دپاره لاول د یو څیز مثبت سوچ کوئ چې یاره پازیټیو په دې کې څه دي. پازیټیو لاول وګوره، بیا وګوره چې یاره په دې کې نیګیټیو څه دي. نو که نیګیټیو د هغې کم وي او پازیټیو د هغې سیوا وي نو په هغې منصوبه باندې بیا کار وکړئ. او که ته د وخت نه نیګیټیو تینکینګ کې، منفي سوچ کې او د هغې مثبت سوچ نه کې، نو خامخا په منصوبه کې به ته ناکامه کېږي، بلکې هغه ته شروع کولی نه شي.